ګرانو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د پې درس وایو. پې د پښتو الفبا څلورم توری دی. پې د بې څخه لږ فرق لري. بې یو ټکی لري خو پې درې ټکي لري. پې د پ آواز ورکوي او د انګلیسي د پی په رقم ده. نو راځئ چې د پې درس ته ولاړ سو. پې پښتو، پلوشه د پښتو کتاب وایي. پښتو ډیره خوږه ژبه ده. اوس نو تاسې دا جملې را سره تکرار کړئ. پلوشه د پښتو کتاب وایي. پښتو ډیره خوږه ژبه ده. تاسو ګورئ چې په پلوشه او پښتو کې پې راغلې ده. اوس به وګورو چې د پې څخه نور کوم نومونه راځي. پې پیاز، پیاز ته په انګلیسي آنینز وایي. پې پارک، او دا چې شری دا هم له پې څخه راځي. پنسل، آفرین. نو موږ ګورو چې له پې څخه پیاز، پارک او پنسل راغلی. اوس به وګورو چې پې که د یو لغت په مابین او یا آخر کې راسي نو څنګه به ایسي. کمپیوټر، په کمپیوټر کې پې په مابینځ کې راغلی ده. او جمپ، تاسو ګورئ په جمپ کې پې په آخر کې راغلی ده. اوس نو تاسو راته ووایاست چې له پې څخه نور کوم نومونه راځي. آفرین، ولډن. دا درس به په خپلو کتابچو کې 3 وارې ولیکئ او خپل مور و پلار ته به یې ورښکاره کړئ. پې پښتو، پلوشه د پښتو کتاب وایي. پښتو ډیره خوږه ژبه ده. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو ښه.